بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي الله رب العالمين هغه ذات ته خلق لكم چې پیدا کړی دي ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړه یا توجه را وګرځول الی السماء طرف د اسمان ته فسواهن پس برابرې کړله 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او هغه په هر یو څیز باندې علیم دی او پوهه دی. هو الذي الله رب العالمین هغه ذات دی دا هو او الذي دواړه معرفه دي نو پدې کې معنا د خاصیت پرته ده یعنی خاص دا کم کار چې دی نو دا خاص د الله رب العالمین کار دی صرف الله رب العالمین دا کار کړی دی او بل څوک دا کار نشي کولی. نو هو الذي خاص الله رب العالمین هغه ذات ته خلق لكم چې پیدا کړی دي ستاسو دپاره وس خلق لكم چې پیدا کړی دي ستاسو دپاره لکم کې دا لام چې دی دا دپاره دا انتفاع دی مطلب دا دی چې ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړي دي یعنی کائنات کې چې څه هم پیدا دي نو دا د انسان د پیدې دپاره پیدا دي په دې کې داسې یو څیز نشته چې دا د انسان د نقصان دپاره پیدا دی. الله رب العالمین ځمکه پیدا کړي اسمان پیدا کړی دی او بیا په اسمان کې ښکلي ستوري نور سپوږمۍ وریځ ډېر څیزونه داسې دي چې هغه معلق او ځوړن موږ ته په نظر راځي او په ځمکه کې ډېر څیزونه پیدا کړي نهرونه سمندرونه اوبه خټان غرونه وغیره ځنګلات او اوارې دشتي نو الله رب العالمین دا څه چې هم پیدا کړي دی د دې دپاره پیدا کړي چې انسان د دې نه پیدا والي. نو اوس بعضې څیزونه مونږ او تاسو ته د پیدې ښکاري او بعضې به راته د پیدې نه ښکاري خو چې الله رب العالمین وایي ما د انسان د پیدې دپاره پیدا کړي دي نو الله رب العالمین پیدا کړي د انسان د پیدې دپاره دي او په دې کې به د انسان پیدا خامخی لکه مثال به داسې ووایو چې په دې ځمکه کې الله رب العالمین دا هر څه وایي د انسان پیدې له پیدا کړي نو دلته یو سوال هم واقع کېږي او مثال هم جوړیږي هغه دا دی چې اوس مار دی لړم دی زمری دی شرمخ دی ډېر داسې څیزونه دي چې هغه ماته کوي او ظاهرا د نقصان څیزونه دي نو دی د انسان پیدې له څنګه پیدا کړی دی یا په دې کې چې دی نو د انسان دپاره څه پیدا پرته ده چې اوس دا زهریله څیزونه یا خوراکه څیزونه یا درندګان او دی پیدا کړي دي نو په دې کې د انسان پیدا څه ده او یا دا د څه دپاره پیدا کړي نو یوه خبره دا ده چې الله رب العالمین کم یو څیز هم پیدا کړی دی نو دی د انسان د پیدې دپاره پیدا کړی دی اگر که موږ ته فایده او حکمت نه معلوم خو په دې کې د انسان فایده به خامخی او د الله رب العالمین حکمت به پکې. یوه خبره دلته د پیدې دا کېږي چې الله رب العالمین دا دومره قسمه ځناور پیدا کړي دي چې هغه خطرناک دي هغه درندګان دي هغه نقصان ورکوونکي دي د یو بل یې نیسکونکي دي نو دی د دې دپاره پیدا کړي دي چې الله رب العالمین خلکو ته وښیي چې الله دا څیزونه هم پیدا کولی شي الله رب العالمین دا څیزونه هم پیدا کولی شي صرف سهولت والا او انسان او داسې پیدایش نه دی چې ګنې صرف دا کولی شي. دویمه یو پیدا پکې دا هم ده چې الله رب العالمین دا کم خطرناک ځناور پیدا کړي دي نو چې دا انسان ویني نو د ده به په عذاب باندې د الله یقین راشي او د عذاب دپاره یو مثال به ورته دلته میلاو شي لکه اوس مار او لړم نو د دنیا مار او لړم خو ډېر واړه دي او ډېر کم زهریله دی خو د دې نه مونږ او تاسو څومره یریږو نو که پرس که مار او لړم چا لیدلی نه یو ته ورته مار 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 خطرناک دی نو ته څه خبر دی چې مار خطرناک دی ته خبر دی لړم خطرناک دی نو ته څه خبر دی چې شکل به یې څنګه او څنګه به خطرناک زمری او شرمخ او دا څیزونه خطرناک دي نو څنګه نو بیا د هغې مثال چې ورکړی شي چې لړم به داسې وي لکه د اوښ مره نو سړی پوهه شي چې لړم اوس دومره خطرناک دی نو چې د اوښ مره شي بیا به څومره خطرناک مار اوس دومره خطرناک دی نو چې د هغه
پنج یو د هغه ګوتې یو هغه په سونو کاله په هغه سفر کېږي او د هغه سترګې د بجلی شي نو هغه به څومره خطرناک الله دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. نو په عبادت په عذاب باندې د یقین پیدا چې دی نو په دې کې پرته ده، یعنی یو دینی پیدا یو دنیاوي پیدا. نو دینی پیدا دا شوله چې انسان ته د الله رب العالمین د پیدایش او د خالقیت هغه قوت او قدرت معلوم شو چې الله څومره زورور دی، او دویمه دا چې عذاب نخه چې دی نخه او علامت ورته میلاو شو، دا دینی پیدا شو. دنیایي فواید هم په دې سیزونو کې ډیر زیات دي، خو هغه ساينس او دې سیزونو بیان کړي دي چې دا کم سیزونه مونږ او تاسو ته نقصان ښکاري نو اکثر په دې کې ډیر فواید هم دا هوا چې صفای نو کله کله دا زهريله سیزونه د هوا نه زهر هغوی ځان ته راکاږي نو دا هوا زمونږ او ستاسو دپاره څه شي صفا شي. خو دا خو یو ساینسي خبره هم وکړه چې داسې فواید هم د دې سیزونو شته دی، د ډېرو سیزونو فواید هم شته چې کم سیز مونږ ته په نظر باندې نه راځي د دې یعنی پیدې مونږ ته په نظر نه راځي نو په دې کې هم داسې ډېرې پیدې دي. ما فی الارض جمیعا الله رب العالمین پیدا کړي دي دا ټول په ځمکه کې پیدا کړي دي او ټول په یو ځای او هر څه پیدا کړي دي او د څه دپاره نو دی د انسان دپاره پیدا کړي. د دوی د پیدایش د څه دپاره دی؟ د انسان دپاره. نو چې الله رب العالمین دومره څه چې هغې کې ظاهرا پیدا ښکاري او دومره څه چې هغې کې ظاهرا نقصان ښکاري او دا لوی لوی ځمکې او دا لوی لوی سمندرونه او دا لوی لوی غرونه او دا لوی لوی ځنګلونه یوی و ونه چې انسان ویني نو عقل ورته کار نه کوي چې دا به ونی. نو الله رب العالمین چې دا دومره کائنات صرف او صرف د چا دپاره خلق لکم ستاسو دپاره پیدا کړی دی، یعنی انسانانو دپاره نو د انسان د څه دپاره پیدا کړی دی. اوس دا خبره د سوچ دی چې الله رب العالمین حقیقي طور باندې د کلک عبادت لایق ځکه دی چې دومره لوی څه پیدا کړی چې زموږ په عقل کار نه کوي. د سمندر جوړوالی چاته نه دی معلوم، د سمندر هغه ځناور چې دی هغه چاته نه دی معلوم، د سمندر اوږدوالی چاته نه دی معلوم، چلن یې چاته نه دی معلوم چې دا سمندر روان دی او که ولاړ دی او که چلن کوي چرته کوي او څنګه کوي په دې خبره باندې څوک نه پوهېږي. نو چې دومره لوی څیزونه چې د انسان په عقل هم کار نه کوي او دی انسان له پیدا کړي دي نو ته سوچ وکړه چې د انسان یې څه له پیدا کړي دا به څومره قیمتي. نو زما عزتمندو انسان یې څه له پیدا کړی دی؟ انسان خپل عبادت له پیدا کړی او بیا د انسان نه مطالبه دا کوي چې عبادت به زما دپاره خالص کې خالصتا زما عبادت وکړي. نو دا دومره لوی کائنات انسان له پیدا کړی او انسان خپل عبادت له پیدا کړی دی نو په عبادت کې خاص لګېدل د الله په کار دی. ثم استوى الى السماء بیا متوجه شو اسمان طرف ته. استوا د برابرېدو په معنا هم راځي او په یو ځای باندې د قایمېدو په معنا باندې هم راځي، د بروالی په معنا هم راځي. خو کله چې الهی په سیله کې راشي نو د دې معنا بیا اراده نو دلته کې هم اله په سیله کې راغلی چې ثم استوى الى السماء نو د دې معنا به صحیح چې اراده یې وکړل بیا اسمانونو طرف ته. فسواهن فس برابر کړل 7 سماوات او اسمانونه. نو اوس دلته یو خبره دا ده چې الله رب العالمین وایي چې په ځمکه کې څه دي ما دا ټول پیدا کړه، ځمکه مې پیدا کړه او څه چې په ځمکه کې دي دا ټول. بیا د دې نه بعد مې اراده وکړل اسمانونو طرف ته نو اوه اسمانونه مې برابر کړل. نو یو خدا زمونږ په علم کې راله چې اسمانونه څو دي؟ اوه دي. اوه اسمانونه دي او دا هر یو اسمان د یو اسمان نه د بل اسمان پورې دومره فاصله ده لکه د ځمکې نه د اسمان پورې فاصله چې ده. نو د ځمکې نه د اسمان پورې فاصله تر اوسه پورې انسانانو نه ده چیک کړې، نه دا چیک کولی شي. په دې دومره جدید دور کې چې زی د خلا پورې وي او حده پورې رسي خو اسمان ته څوک نه دی رسېدلی. د اسمان اصل رنګ چې دی دا له انسانانو نه دی لیدلی چې د اسمان اصل رنګ څه دی. دا موږ ته چې په نظر راځي دا خو زموږ نظر دی، د دغه ځای پورې ودرېږي نو شینوالی موږ ته په نظر راځي و اسمان شین دی. نور اسمان چې دی هغه موږ او تاسو لیدلی نه دی. نو چې دومره چوت اسمان دی نو د هر اسمان د بل اسمان نه دغه شان فاصله ده. او الله رب العالمین پکې مخلوقات پیدا کړي، ملائکې پیدا کړي دي او هغه ملائکې په خپل عبادت کې چې دی نو لګولی دي. او د الله رسول فرمایي چې په اسمان کې د دې 4 ګوتو برابر ځای خالی نشته، دومره ځای پکې خالی نشته. په دې کې ټول ملائک دي، څوک چې دی په قومه کې دي، څوک په جلسه کې دي، څوک په رکوع کې دي، څوک په سجده کې دي، څوک په قیام کې دي. د الله رب العالمین تسبیحات بیانوي او د الله په عبادت کې لګیا دي. نو دې ځای نه مونږ وایو چې انسان خپل عبادت له پیدا کړی او دومره څه وله پیدا کړي دي. نو الله په د انسان هسې رحم و کرم کوي که نه چې داسې ملایک چې هغه پیدا دي
د هغې وخت نه څوک په رکوع کې دی تر قیامته او په رکوع کې تر څو پورې چې د الله حکم وي نو الله ته څه ضرورت دی د بل چا د عبادت او زمونږ او ستاسو عبادتونه ډېر کمزوري دي خو دا خو د الله انعام او احسان دی چې مونږ او تاسو خپل عبادت ته ودرئ او دا رانه قبول کړي او بیا را د هغې بدلې هم راکوي لکه دی څومره لوی احسان دی نو فسواهن 7 سماوات اوه اسمانونه اوس بعضې مفسرینو داسې لیکلي چې د اسمانونه چې دی نو دا 9 دي نه هغوی دا حساب چې دی هغه بل شان کوي هغه دا وایي چې دا عرش او کرسي دا خو دواړه جدا دي د الله رب العالمین نو هغه ورسره حسابوي نو وایي چې مراد دي دا اوه چې کله حساب شي نو وایي دا زیادت نه نفي کوي چې ګنې زیات نه دي کله چې عدد راشي که نه شمار نو وایي د دې نه مراد دا نه چې ګنې د دې نه به زیات نه وي د عدد مقصد خدا دی چې یو خاص حساب وشو نو وایي چې اوه اسمانونه خو الله پیدا کړي دي خو د پاسه د عرش او کرسي چې دا خو هم ډېر غټ دي نو دا هم اسمانونه دي نه حساب کړی دی خو صحیح حساب هم دا دی چې دا اوه اسمانونه دي ځکه چې ظاهرا په قرآن کې الله رب العالمین هم دغه ویلی دی نو دقه صحیح دی چې اوه اسمانونه او دغه شان ځمکې چې دی نو دا وایي هم اوه ځمکې دي خو دا اوه ځمکې لکه څنګه چې اوه اسمانونه دي نو داسې نه دي دا ځمکې د یو بل پسې انخطې دي انخطې ځمکې دي لکه یو ځای دي نور ځمکې چې دی نو هغه هم دغه شان الله رب العالمین پیدا کړي دي وروسته صورتونو کې چې دی نو هغه بیا راځي ان شاء الله او په هغې کې الله رب العالمین وایي چې ومثلهن یعنی د اسمان په شان مې د اسمانونو په شان مې ځمکې پیدا کړي د هغې نه پته لګي چې ځمکې هم اوه دي خو د یو بل پسې انخطې دي اوس په دې ځای کې یوه خبره راځي چې دا او یو پیدا پکې ده نو بیان به یې کړو چې ځمکه اول پیدا شوې ده او که اسمان نو دلته خو موږ ته پته ولګېدل چې ځمکه اول پیدا شوې ده ځکه چې الله وایي ثم استوى الى السماء وروسته اسمان طرف ته متوجه شو اسمان پیدا کو او بیا په سورة النازعات اخر سپاره کې الله رب العالمین وایي والارض بعد ذلك دحاها رسته د اسمان نه څه وکړله ځمکه یې خوره کړله نو کله کله په دې کې بیا اختلاف جوړ شي نو اوږد اختلاف دی پکې خو موږ به مختصر مقصد رالو خبره دا ده چې ځمکه مخکې پیدا شوي او که اسمان نو دې آیاتونو نه دا پته لګي چې ځمکه مخکې پیدا شوې ده او اسمان وروسته پیدا شوی دی خو چې کله هغه آیاتونه راشي نو په دې کې بیا بعضې مفسرین وایي چې نه اسمانونه مخکې پیدا شوي او ځمکه وروسته ده نو دا اصل مسله په دې کې څه ده نو اصل خبره پکې دا ده چې الله رب العالمین دلته وایي چې ما ځمکه پیدا کړل دلته د ځمکې پیدایش دی هلته الله رب العالمین اسمانونه برابر کړل او د هغې نه به چې والارض بعد ذلك دحاها نو هلته پیدا کول نه دي ویلي خورولې ویلي دي نو دا آیاتونه چې دا یو شان دي او دقه یو مفهوم دی چې الله ځمکه اول پیدا کړي خو خوره کړي نه وه او بیا پسې اسمانونه پیدا کړه او د اسمانونو د پیدایش نه بعد چې دی الله رب العالمین دا ځمکه چې دی دا بیا خوره کړله الله رب العالمین ځمکه او اسمان څنګه شروع کړي څنګه یې پیدا کړي دي نو اوس ټایم کم دی او سیرت په ابتدا کې دا موږ ډېر په تفصیل سره بیان کړي الله اول اوبه پیدا کړي دا اوبو نه بیا اسمان او ځمکه او دا هر څه چې دی دی د هغې نه پیدا کړي دي نو فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم او هغه په هر یو څیز باندې عالم دی اخري نتیجه څه شوه چې الله په هر یو څیز باندې عالم دی نو مقصد دا دی چې الله رب العالمین دومره څه کړی دی نو انسانه ته چې څه کې څه چې وې کومه نیت کومه اراده چې تو کې نو الله رب العالمین د دې ټولو نه خبردار دی کومه چې ښکاره کې او کومه چې پټې نو الله رب العالمین د دې ټولو نه خبردار دی داسې نه ده چې ګنې د ښکارو نه خبردار دی او د پټو نه دی خبردار د هر یو څیز چې دی الله رب العالمین ته علم دی الله د عمل کولو توفیق را